ولا چې په لمانځه کې فرض چې شته، یعنې د ننه په لمانځه کې او د باندې د لمانځه. که ستاسو پیدېږي موږ تاسو وله چې 14 فرضونه دي چې 7 یې د باندې د لمانځه دي او 7 یې د ننه په لمانځه کې دي چې هغه ته ارکان وایي. تېرې ویډیوګانې وګورئ، دا عکسونه هم زه ټوله در استوم انشاءالله تعالی. لکه خور چې ویله هغه دا کتاب هم ټوله ډاونلوډ کړو، ټوله ووایاست انشاءالله تعالی. او بیا موږ تاسې واجبات وویل، یو فرض دي خو 14 فرضونه وه. بیا موږ تاسې واجبات وویله چې څه شي واجب دي په لمانځه کې. پر واجب که زموږ څه پاتې سي پر موږ تاسې باندې سجده سهو لازمیږي. بیا موږ تاسې وویله چې څه شي په لمانځه کې سنت دي، یعنی یو خو موږ تاسې وایي چې 4 رکعته سنت دي، 4 رکعته فرض دي، داسې موږ تاسې وایي چې د لمانځه رکعتونه یادوو. یا موږ وایي چې د ننه په لمانځه کې څو فرضونه دي، څو سنتونه دي، څو واجبات دي، هغه موږ تاسې وویله. بیا موږ تاسې تېره هفته څخه در مخه وویله چې موږ وویله چې سجده سهو پر واجباتو باندې لازمیږي. که چیرې فرایض د چا څخه پاتې سي نو لمونځ یې فاسد دي، سلام دې وګرځي. مثال تکبیر تحریمه یې نه و کړی، یا نیت تړلی و، نیت یې داسې تړلی و د ماپښین 4 رکعته فرض کوي او هغه وایي چې د مازدیګر 4 رکعته فرض کوم. په دغه رقم غلطیو باندې د لمونځ بیرته راوګرځي. فرض چې پاتې سو په لمانځه کې هغه لمونځ باید راوګرځي. او په واجباتو باندې الله سبحانه وتعالی زموږ ستاسو لپاره اساني جوړه کړې ده. موږ تاسې سجده سهو وکړو، مګر په دننه چې په لمانځه کې سنتونه دي، لکه موږ تاسې مثال وایو سبحان ربي الاعلى، دا 3 واره ویل سنت دي. لکه موږ تاسې وویله چې په د لمانځه 4 رکعتې فرض لمونځ کې سوره فاتحه ویل، لکه په 3 او 4 رکعت کې دا سنت ده. که چیرې دا زموږ څخه پاتې سوله سجده سهو نه پر لازمیږي. هغه ټوله موږ تاسې په تېره هفته کې وویله. نو پر سنتو باندې سجده سهو نشته، سجده سهو پر واجباتو باندې ده. پر فرض پاتې سو او که چا واجبات قصدن پرېښوله، په دې پوه سئ چې لمونځ فاسد دی. قصدن به هېڅ شی نه پرېږدي، زه نه مې وکړل نو نه مې وکړل، یا په هغه رقم باندې دا قصدن پرېښول دي، پر دې باندې باید دی لمونځ د سره وکړي. فاسد معنا دا لمونځ خراب سو، د قبلېدو وړ نه دی. نو بیرته باید نیت وتړو، بیرته د سره یې لمونځ وکړو. که مو 2 رکعته کړي، که مو 3 کړي وه، یو شی راڅخه پاتې سو په فرضیاتو کې، او یا واجبات مو عادي وبلله ځینې تېر سولو، باید موږ تاسې سجده سهو نه پر لازمیږي، موږ باید لمونځ راوګرځو. که واجبات زموږ څخه پاتې سوه هغه تېره ویډیو بیا تاسې وګورئ چې واجبات څه شي وه، هغه واجبات باندې بیا لمونځ راګرځول کېږي. سجده سهو خو بله ورځ چې زموږ تاسې ریکورډینګ خراب سو، ما بل ریکورډینګ جوړ کړی دی انشاءالله تعالی، نن یې هغه هم در استومه. هغه کې ما ټوله تشریح کړي دي چې سجده سهو څه شي ده او څو رقمه کېږي. موږ تاسې په 2 سلامه سجده سهو کوو. ستاسې چې پام وي سجده سهو موږ تاسې یو تحیت چې مو ویله د مکمله دا معنا لري چې دغه د شهادت کلمه چې ده په دې باندې مکمله کوو. موږ چې موږ تاسې دا تشهد ووایه، بیا نو موږ تاسې راسته طرف ته سلام ګرځوو، یو سلام یوازې په راسته طرف باندې، بیرته ځو سجده کوو، 2 سجدې کوو لکه په لمانځه کې چې کوو. راپورته کېږو، بیرته دغه وایو اتحیات وایو، لمونځ در خلاصېدو پورې چې موږ تاسې درود وایو او ربنا وایو، او بیا دواړو طرفو ته سلام ګرځوو. په دواړو طرفو باندې سلام چې وګرځوي لمونځ ختم سو. موږ تاسې دا رقم کوو. په تېره هفته کې چې خور سوال وکړي چې ماته یو چا ویله چې دا په 1 سلام باندې کېږي، هغه ما تاسې در مخ وویل د ریکورډینګ څخه د مخه، او ما د سجدې په سهو په ویډیو کې هم درته ویلي دي چې موږ تاسې حنیفي مذهب وایي، شافعي مذهب وایي، هغسې کوي. هر رقم چې امام شافعي رحمت الله علیه ویلي دي او هغه لیدلی دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم، هغه دوی کوي، دوی هغسې کوي. موږ تاسې په 2 سلام وکړو. موږ تاسې انشاءالله ټوله میوټ پاته سي، ټوله یې میوټ کړي. خوندو زه میوټ کوم، ځانونه ما میوټ کوي. ښه، او اوس انشاءالله تعالی موږ تاسې راځو د لمانځه مفسدات. مفسدات معنا څه شي؟ دا معنا لري چې کوم شی چې لمونځ فاسد کوي، فاسد و خراب وایي. لمونځ چې خراب سو بیرته بیا د سره کوي، لکه موږ تاسې در مخ وویله.
اوس نو د دې کې دغه لیست به موږ تاسو په وایو ژر به وایي چې موږ تاسو ورسته تجوید لرو. دغه ګروپ چې ما شروع کړی دی فقط او فقط د لمانځه د تجوید د پاره مې شروع کړی دی. دغه اضافه معلومات یا د کتاب چې ماته پروت دی ښه دي چې تاسو یې ټوله زه به هم درته وایم، تاسو به هم ووایاست. کوم بیا سوال درلود دی انشاءالله یا ما غلطي وکړه یا تاسو غلطي وکړه هغه به وروسته د ګروپ په اخر کې سره حلوو. اوس به راسو د لمانځه مفسدات. لمونځ په څه شي فاسدېږي؟ د لمانځه د مفسداتو څخه مراد هغه کارونه دي چې لمونځ فاسدوي او باطل یې ګرځوي. دا دواړه یو لغات، که فاسد سي که باطل سي معنا لمونځ خراب سو، چې په لاندې ډول بیانېږي. اول په لمانځه کې خبرې کول. مثال که موږ تاسې نیت تړلی وي پر لمانځه باندې ولاړ یو چې د تکبیر تحریمه مې وویله نور خبره نشته پکې کې لمونځ به په ترتیب باندې کوو. دا موږ تاسې ویلي دي تر هغه وخته چې موږ تاسې دواړو طرفو ته په اخري قاعده کې سلام ونه ګرځو خبرې نشو کولی. کومه په دا منځ کې خبرې وکړې لمونځ مو فاسد دی. زه به په قلمه باندې داسې یو لیکه ورته ایږدم. دا خو اول سو. دوهم د لمانځه په حالت کې قرآن کریم ته په کتلو سره تلاوت کول. ما داسې اورېدلي وه چې صحیح دي، ممکن دا هم د امامانو در منځ یو اختلاف وي، خو زه دا فتوا نه ورکوم، زه نه یم په خبره، مګر موږ تاسې دا دې وایو، موږ تاسې په فقه کې دي چې موږ د قرآن کریم د رویه نسو ویلی. که اوس موږ تاسې لمونځ کوو سوره یاسین زموږ په یاد نه وي او موږ سوره یاسین شروع کړو په لمانځه کې وایو او د قرآن کریم د رویې څه وایو، دا زموږ تاسې په فقه کې دا وایي چې دا د لمانځه په حالت کې قرآن کریم ته په کتلو سره تلاوت کول دا لمونځ فاسدوي. دریم د لمانځه له شرایطو څخه که کوم شرط پاتې سي. شرط خو ستاسې په یاد دی چې د لمانځه څخه د باندې شرایط وه، فرضونه دي لکه نیت، مثال لکه نیت کول او موږ تاسې وویله چې دا به تاسې ټول وګورئ. زما ویډیو اوږدېږي، زه ډېر کوشش کوم چې ویډیو لنډه راوګرځوم چې موږ تاسې د لمانځه فرایض 14 دي چې 7 شرطونه دي چې هغه د لمانځه د باندې دي او 7 ارکان دي چې هغه د لمانځه د ننه دي. نو په دغه د لمانځه د باندې شرایطو کې که هر شرط پاتې سو دا شرطونه فرض دي، لمونځ فاسد دي. دلته پسې وګورو په څلورم کې د لمانځه ارکان راوستل دي. دا 14 فرضونه دي چې 7 شرایط دي، 7 ارکان دي. که په د ارکانو کې کوم رکن پاتې سو نو مثال دلته یې درکړی دی لکه رکوع، قیام، دا مثال درکړی دی، سجده مثال. دا که پاتې سو زموږ تاسې لمونځ فاسد دی. فرضونه دي نه، په فرض باندې خو معلوم دا لمونځ فاسدېږي چې پاتې سي. د لمانځه له واجباتو څخه کوم یو واجب فقط سره پرېښول سي. دا موږ تاسې د سهوې په سجده په ګروپ کې هم وویله په هر واجب موږ تاسې چې زه دا خو نه واجب دی راڅه پاتې سو زه پرېږدم. مثال دعای قنوت ویل واجب دی او زموږ تاسې ولاړو رکوع ته او پرې مو ښول، سجده سهو پر لازمیږي مګر کوم قصدن پرېښوله چې ځان خو دعا و یو دعا ومې نه کړله داسې ادیم وبلله نو پر دغه باندې زموږ تاسې لمونځ فاسد دی. دا 3 رکعته وتر به راګرځوو. یا په لمانځه کې دا نور واجبات که زموږ تاسې څخه پاتې سوله، واجبات ستاسې د په یاد کې 14 واجبات وه. په دغه فقه کې چې زه لرم دلته 14 وه، مګر دا بل کتاب چې زه لرم په دې کې 14 بیان کړي دي. انشاءالله تعالی دا عکسونه به هم زه در واستوم. که پاتې سو زموږ تاسې څخه دا معنا لري چې زموږ تاسې لمونځ فاسد دی. بې له عذره څخه ټوخل یا غاړې تازه کول زموږ تاسې په اصطلاح چې عذر نه لري، ستنې نه خوږېږي یا ساه نه بندېږي او ناکه په ناکه غاړې صافوي او یا قصدن ټوخېږي، د چا توجه را اړوي، دا لمونځ فاسدوي. د تکلیف یا د غم یا د مصیبت په وخت کې ژړا کول. که چاته یو شی ور په یاد سو، مثال د یو خور څخه یو امیل ورک سوی دی یا خدای نه کرده الله سبحانه وتعالی دې نه کوي یو غم ور په یاد سو یا الله سبحانه وتعالی دې نه کوي مور پلار یې وفات سول هغه ور په یاد سو او پر لمانځه ولاړ دي په دغه شیانو باندې ژاړي، دغه شیان لمونځ فاسد کوي.
یا یې د میړه سره جنګ کړی وي، یا یې د خور سره جنګ کړی وي، یا یې د ورور سره جنګ کړی وي، او ولاړې اوښکې تویوي، ژاړي او ولاړې الله سبحانه وتعالی ته. دلته ژړا که څوک الله سبحانه وتعالی د بیرې څخه وژاړي هغه لمونځ نه فاسدوي، مګر که دغه ارمانونه چې موږ تاسو ته درېږي او پر دغه باندې ژاړو پر دا لمونځ فاسدوي. مګر که د الله سبحانه وتعالی د عظمت او د بیرې په خاطر باندې څوک وژاړي او یو آیات ووایي په هغه کې د جنت او د دوزخ ذکر وي، اکثره امامان پر دغه باندې وژاړي چې په معنا باندې پوهېږي، هغه لمونځ نه فاسد کوي. دا د الله سبحانه وتعالی د بیرې څه ژړا ده. مګر هغه چې پر غم، مصیبت، تکلیف، پر جنګ، پر خوابدۍ باندې چا زړه درد کوي او بیا په لمانځه ولاړې اوښکې تویوي وژاړي، دغه لمونځ فاسد کوي. قصدن یا په هیره په لمانځه کې خوراک څښاک کول، فکر نه کوم چې دا څوک کوي، خو مطلب دا دی چې لمونځ فاسدوي. هېڅوک به داسې نه کوي چې په لمانځه کې چې ګیلاس راپورته کړي اوبه دې وڅښي، نه. ښه، په لمانځه کې قدمونه اخیستل یو یا دوه قدمونه د اړتیا په اساس اخیستل پروا نه لري. اوس اکثر انسانان دي سیده مستقیم نسي درېدلی، یا د ملا د درد په خاطر، یا پښې اکثره انسانان پښې بېدېږي، که دا پښه یو وار مخکې کې یو وار یې شاته کې د تکلیف په خاطر باندې هغه لمونځ نه فاسدي. داسې نه چې دوامداره یې ګامونه مخته ځي، درې ګامه اخواته ځي، درې ګامه اخواته ځي، هغسې نه. که یو وار مخته سي یو شاته سي هغه نه کېږي. او هغه خلک چې دا یې عادت وي چې دوی چې په لمانځه کې یو ګام مخته ځي یو ګام شاته ځي، ځان ته یې پام نه وي، لمونځ په توجه باید وسي. ما اکثره خویندې لیدلي چې دوی په لمانځه کې یا داسې ټالېږي، زنګېږي او یو یا دوه ګامه مخ و شاته اخلي. موږ چې درېږو قایم ودرېدلو، دغه قایم درېدل دا دی چې موږ تاسې الله سبحانه وتعالی ته ولاړ یو، موږ ټوله توجه چیرې ده؟ د الله سبحانه وتعالی سره ده، او هر څه چې موږ وایو دا ټوله لمونځ ذکر دی. موږ اذکار کوو او راسن د الله سبحانه وتعالی سره په تماس کې یو. نو دلته موږ تاسې د بې ځایه شورېدل یا مخ و شاته تلل دا لمونځ فاسدوي. پسې رابسو به نهم ته په لمانځه کې قدمونه اخیستل ښه د اړتیا دا مو ووایه. لسم، عمل کثیر کول، یعنی په لمانځه کې داسې کار کول چې لیدونکی داسې ګمان وکړي چې دا شخص لمونځ نه کوي. اوس موږ تاسې اکثره وخت داسې چې دا پوړنې پر غاړه واړوو، دا پوړنې راوشویږي، موږ تاسې یو وار یې پورته کوو، بیا یې پر اوږه واړوو، بیا یې پر اوږه، دغه ته عمل کثیر وایي. موږ تاسې باید پوړنې داسې په غاړه باندې ټینګ وټکو، که زموږ تاسې د پخوانیو ښځو په رقم ټینګ پوړنې وي چې پر سر بیا راتاو کړله نه شویدل. هر عمل کثیر چې وسي ستاسې چې ورته پام یې عمل، اکثره خلک ولاړ یې کړپه د ګوتو ټکان کاږي په لمانځه کې. اکثره خلک یو ځای وګوري، بیا بل ځای وګوري، بیا بل ځای. که چیرې په دغه حالت کې یو انسان رالی، یو انسان اخته د ګوتو ټکان کوي، او یا مثال د پوړنې د هر ساعت یې سموي، هر ساعت یې پیسې راکښته کړه، لمن راکش کړه، هغه وکړه. او بل دا دی چې هغه نفر دا ګمان وکړي چې دا نفر خو دا د لمونځ نه کوي، ولې غټ عملونه پر ځای کوي، غټ کارونه کوي، نو په دغه رقم باندې لمونځ فاسد دی، باید بیرته د سره راوګرځوو. 11 د قرآن کریم په تلاوت کې ستره غلطي، لویه غلطي چې په معنا کې تغییر راسي. دغه انشاءالله تعالی موږ تاسې د تجوید وایو، چې موږ تاسې وایو مخارج د تورو غلطي. دلته په تجوید کې موږ ته وایي یو لحن جلی دی او یو لحن خفي دی. اوس نو بعضې وخت کوچني زموږ تاسې پام نه یو زور په زیر وایو، زیر په زور وایو، که زور په پیش وایو، پیش په زور وایو، معناوې اوري د قرآن. یا مثال په یو حرکت موږ تاسې په تنوین باندې وایو، او یا قاف په کاف وایو، ح په ها وایو. لا دا ما په اول ګروپ کې تاسې ته تشریح کړي، هغه عکس مې هم درته رالوډ کړی و چې په دغه کې بیخي ډېره معنا اوري. اوس نو په دغه ځای کې چې موږ تاسې وایي چې په تجوید چې لمونځ وایو، دا په دې خاطر وایو چې موږ د لمانځه د باطل کېدو یا د لمانځه د فاسد کولو څخه ځان کاږو. د دغه سترې غلطۍ چې په معنا کې راځي
هغه څخه موږ تاسې انشاءالله تعالی کوشش کوو مد اصلي نه راکشو که مد اصلي نه وي یو توري بیا ډېر کشو تجوید ډېر ضرور دی زما ښایستو خویندو تجوید د قرآن تجوید چې موږ تاسې دا لمونځ کوو په تجوید سره په اخر کې به انشاءالله تعالی موږ تاسې وکړو چې تجوید لمونځ ټول مکمل کړئ بیا به ټوله خویندې ګروپ ته راسو یو وار بیا بل کلاس واخلو دا لمونځ به بیا په تجوید وای بیا به 2 هفتې انشاءالله تعالی تاسو ته وخت درکو چې تاسې بیرته دا لمونځ موږ ته تېر کړئ انشاءالله تعالی الله سبحانه تعالی دې موږ تاسې ته توفیق راکړي په ګډه سره راځو 12 ته په 12 کې په لمانځي کې فقهقه خندل یو 2 نفره ناستې مسخرې کوي موږ تاسې عمومي مو دا یا د خلکو یوه خونه وي او یا اکثره وخت هغه دوستان ناست وي مجلسونه کې موږ تاسې راس پر لمانځه کې ودرېږو اصلي خو داسې دی که څوک په کور کې اضافه ځای ولري هغه ځای باید د لمانځه دپاره وټاکي او یا نوي خپلو خونو ته ځان ورسو که هر څوک خپله خونه لري په هغه خونه کې په دا مجلس کې باید لمونځونه سي که 2 نفره مسخرې کوي او یا اکثره زموږ خلک په دغه قصه کې هم نه وي راسي یو څوک پر منځه ولاړ یو مسخره ورسره وکړي هغه پر وخاندي او یا خپله موږ تاسو ته په مغز کې شیطان شل شان وایي یو داسې خنداوره خبره را په یاد کړي چې پر هغه دې موږ وخاندو لکه قهقه وپکښې کې ستاسې چې پام وي قهقه وپکښې کې یعنې په لوړ اواز خنداوه دا لمونځ فاسد دی دا به ځي اودس په تازه کوي او لمونځ ورپسې د سره راګرځوي اکثره فقها وایي چې دغه اودس ماتي نو دلته یې نه دي ویلي بیا به انشاءالله تعالی پر دې باندې هم خبرې وکړو له دیوال یا کاغذ څخه لیکل شوی شی په ژبه ویل اوس موږ تاسو پر لمانځه ولاړ یو په دې کور ته تللي په کور کې یو قطعه موشتې ده یو آیات پر نوشته دی یا یو شی پر نوشته دی او موږ تاسې سترګې ور واوښتلې او هغه مو په دا لمانځه کې وایه دا مو لمونځ فاسد دی دا لمونځ باید را وګرځوو یا په بازار کې مو کوو یا مو مثال په مسجد کې کوو یا مو د یو چا په کور کې کوو په خپل کور کې خو انسان عادي دا ټوله شان ورته عادي او یا په خپل کور کې یو کتاب نښلولي د نظر آیات یې پکښلي ماشاءالله تبارک الله یې کښلي او په لمانځه کې موږ دا شان پورې اضافه کړو دا لمونځ مو فاسد دی وبخښئ ښه دا خو دغه یوه دقیقه وبخښئ ښه 14 بغیر له امام نه بل چاته فتح ورکول د دواړو لمونځونو کوونکي لمونځ فاسدېږي مثال 2 خویندې څنګ پر څنګ پر لمانځه ولاړې دي دا یوه خور په لمانځه کې غلطي کوي مثال بله یې اوري او دا فتح ورکړي دغه چې امام نه وي دغه لمونځ د فتح معنا نه دی اوس مثال موږ تاسې الحمدلله وایو موږ تاسې یو سوره وایو بل خور یې اوري هغه هم پر لمانځه سره ولاړه او هغه اواز په زور کې چې دغه تورې داسې نه ویل کېږي داسې ووایه دغه ته فتح وایي یا معنا امام غلطي وکړه خلک در شا ورغ کې هغه ته فتح وایي نو دغه فتح ورکول په لمانځه کې د 2 نفرو دا په ژبه سره ویل یا دا وبخښئ چیرې ولاړم بغیر له امام څخه و بل چاته فتح ورکول د دواړو لمونځ فاسدېږي ما تاسې ورکړه 2 خویندې څنګ پر څنګ ولاړې وي دا یوې خور مثال په سوره ناس وایي په سوره ناس کې غلطي وکړه دا بله خور اواز پر په زوره کې چې دغه ځای دې غلط وایي او دواړو پر لمانځه ولاړې دي د دې دواړو لمونځ فاسد دي دواړه به د سره راګرځي 15 له موقع نه وروسته امام ته فتح ورکول اوس دا زموږ تاسې کار هم نه دی خو دا د نارینو کار دی نارینه باید داسې وکړي چې امام چې غلطي وکړه ځای پر ځای به فتح ورکړي که امام د دغه آیات څخه واوښتي دلته ویلي دي که د بل آیات ته ولاړئ نو دلته د مقتدي لمونځ فاسد دی فتح یې ورکړله امام ځینې تیر سو دغه ځای څخه د مقتدي لمونځ فاسد سو او که امام فتح واخلي د امام لمونځ فاسد دی امام د هغه آیات څخه تیر سوی دی مقتدي چې ورغ کړله هغه امام په ځنډو واخیستله هغه آیات یې خلاص کړي وو مثال دغه لمونځ د دواړو فاسد دی د امام لمونځ فاسد دی وبخښئ نو که مقتدي ته پکار ده چې دغسې حالت شي د فتح ورکولو کې عجله ونه کړي ستاسې پام او دغه فتح چې ورکوي زموږ چې په مسجدو کې لیدلي دي مثال یو حافظ د قرآن یې موږ اکثر په دا تراوو کې وینو حافظان خپله یو حافظ چې یا امام چې
تراوی ورکوي دا نور شاته ولاړي چې دا غلطي یې وکړه ځای پر ځای یا زور یا زیر خو موږ تاسې انسانان یو ځینې غلط سو ځای پر ځای وغږ کوي که امام در آیات څخه تیر سو بیا دا فتحه نسی کیږي ښه او امام ته وایي دا لازمه نه ده چې باید د فتح کولو ته دغه وکړي د فتح یو عربي بیا درته او امام ته پکار ده چې مقتدیان فتح ورکولو ته اړ نه کړي او سمدستي رکوع ته ولاړ شي دا یې هم یو دغه دی د حل لار ده شپاړسم ښځه له سړي تر څنګ برابره درېدل اوس مثال موږ تاسې که د خپل ورور سره لمونځ کوو که د زوی سره کوو که د خپلو خاوندانو سره کوو نږدې څنګ پر څنګ نسو درېدلی موږ تاسې به د دوی شاته درېږو او یا به دوغندې موږ ته به دغه خپلو مشرانو ویله ول چې یو د سوسو بار به نو نه پوهېږم چې تاسې ټولو خوند لیدلی وي که به نه وي خو مطلب داسې دی چې اوس مثال یو 2 متره فاصله باید په منځ کې وي که په برابري سره ولاړې مګر اصل زه فکر کوم چې زموږ تاسې په فقه کې داسې دي چې نارینه به مخته درېږي ښځه به شاته درېږي نو ښځه له سړي سره تر څنګ برابر درېدل دا لمونځ فاسدوي په دې شرط چې دومره ځنډ ودرېږي چې رکوع یا سجده پکې کېږي داسې کومه کوچنۍ نجلۍ ودرېږي که کوچنۍ نجلۍ مثال اوس زموږ تاسې اکثر د لوڼو مو د پلرو به څنګ ته ودرېږي مګر دوی کوچنۍ دي نابالغه دي نو هغه دلته بیا ویل سوي دي نفساني میلان زه فکر نه کوم چې د بیګانه سره دې درېږي دا کوچنۍ نجونې خو بیا هم که د اکا د زوی وو یا اخښی وو یا دغه لمونځ یې ورکوي چې کوچنۍ نجلۍ وي هغه پروا نه لري مګر که د ورور وو د پلار وو د دوی څنګ ته ودرېږي خو مطلب دا دی که کوچنۍ نجلۍ وي چې در بلوغ نه وي رسېدلې هغه پروا نه کوي ستاسې یو ته پام وي دا خبره نارینو ته نه ده دا خبره ښځو ته ده مګر دلته زموږ تاسې دپاره باید د نارینهو شاته ودرېږو او یا مو فاصله ځینې لرې وي څنګ پر څنګ نسو ورسره درېدلی او که کوچنۍ نجلۍ وي هغه پروا نه لري او بل خبره دا ده چې ښه د دې ځای څه به بیرته داسې کومه کوچنۍ نجلۍ ودرېږي چې نفساني میلان ورته نه کېږي یا دا چې د دواړو تر منځ پرده وي لکه اوس موږ تاسې په مسجدو کې ځای وي د جمعې په ورځ یې پرده وهه دي موږ نه خبر چې هغه خواته څوک ولاړ دي هغه نه دي خبر چې و دې خواته څوک ولاړ دي او فاصله مو هم نه رامعلومېږي چې موږ څونه د دا خلکو څه لرې یو مطلب دا دی چې پرده به وي نو لمونځ نه فاسدېږي که په منځ کې پرده وي یا لرې سره ولاړ وي یا ښځه شاته ولاړې وي او یا بیخي کوچنۍ نجلۍ وي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسې ته توفیق راکړي چې دا په بار سره ووایو دغه پیج انشاءالله تعالی زه تاسې ته د دغه ویډیو سره در استوم اوس به راسو د تجوید حصې ته چې دلته اکثره خلک چې لمونځونه نه دي کړي د هغو لمونځ قضا کېږي موږ تاسې به راسو تجوید ته انشاءالله موږ تاسې انشاءالله تعالی الله اکبر لکه چې ما نه دي رالوډ کړي ما کوشش به زه وکړم چې زه بیرته رالوډ کړم انشاءالله تعالی یو خو الله اکبر و چې موږ تاسې ویلی چې تکبیر تحریمه دی نه دا دی دلته مې رالوډ کړي دي الحمدلله تکبیر تحریمه دی چې موږ تاسې لمونځ په شروع کوو لمونځ په تکبیر تحریمه سره خلاصیږي او په سلام ګرځولو سره ختمیږي مګر دلته دغه الله اکبر چې موږ تاسې د هر رکن درمنځ وایو دغه بیا تکبیر تحریمه نه دی دې ته تکبیر ویل کېږي معنا یې دا ده الله اسم جلاله لام دروند وایي حمزه د لام سره جنګوو زه به په تجوید درته وایم حمزه چې زور ولري یا پیش ولري د اسم جلاله د دغه لام سره موږ تاسې وجنګوو دغه لام په ډکه خوله وایو او 2 حرکته دغه لام کشیږي الله په ډکه خوله باندې هو دا ها نرکه شو الله داسې نه وایي ښایسته خوندو دغه ها یو پیش دی یو حرکت دی دا بلند راګرځي الله تعالی دا خو موږ تاسې ټول پېژنو الله تعالی بیا موږ تاسې وایي حمزه په زور د کاف دا کوچنی کاف دی پر کوچني کاف ته موږ تاسې ورسره وجنګوو اک دا سا که تاسې زما غږ اوري دا دې ته څه شی وایي دې ته همس وایي همس
دا رنګ به نګي تیز کړم که تاسې ښایستې خوندې د ژړ رنګ نګي خام دي زه به دا بیرته پاکم وبخښئ. ښه دې ته دغه کاف دا کوچنی کاف چې موږ ته ورغندۍ ولري او موږ در مخ توري ورسره وجنګو پر دې باندې همس کیږي. همس دا معنا لري چې د دا توري اواز په خوله کې پاتېږي، هوا د خولې څخه جاري ده. اصلي جریان د هوا ته وایي اک اک. که دغه موږ تاسې په قاف باندې وایو، په دغه قاف باندې وایو او دا قاف موږ دغه رقم پر دې باندې قلقله کیږي. دلته ستاسې په یادېږي چې لمونځ فاسدېږي که موږ تاسې لحن جلي وکړو که لحن خفي وکړو چې د قرآن کریم معنا اوري. هر شی چې موږ تاسې په قرآن کې چینج راولو بدلوو یې هغه کې د قرآن کریم معنا بدلېږي. څنګه وایي اک اک. که موږ تاسې په دغه قاف وایو اق اق قلقله پر کېږي، نه وایو په ډکه خوله نه وایي. دغه کاف سپک توری دی، په نرمي سره یې وایو، سپک یې وایو، باریک یې وایو، هر رقم چې تاسې پوهېږئ. اک د هوا تاسې ماته غوږ ونیسئ، الله پاک دې وکړي چې په دا زوم کې اواز درځي. با به په زور وایو ب. اوس نو دلته په عمومي صورت موږ تاسې درېږو. دغه تا چې تاسې وینئ دې ته وقف مطلق وایي، همیشه موږ تاسې درېږو. که موږ تاسې وایو اک به رو امراد رانه وایو، او که موږ تاسې درېږو په عمومي صورت موږ تاسې درېږو. با به په زور د را سره یو ځای کوي. دلته را په پیش نه وایو، را په ورغندي وایو. نو با به په زور د را سره وجنګوي، را بیا هم درنه ویل کېږي اکبر اکبر. اوس نو بیا یې وایو الله اکبر. اوس نو موږ تاسې دغه تکبیرونه چې وایو په لمانځه کې اولین چې لمونځ په شروع کوو هغه تکبیر تحریمه دی، او دا نور چې دي دې ته تکبیر وایي. تکبیر تحریمه نه ورسره وایي. الله تعالی ډېر لوی دی. دغه کې په دغه کې مبالغه ده، د افعل په وزن دی. دا معنا لري چې ډېر لوی دی الله سبحانه وتعالی. دا خو نو زموږ تاسې زه فکر کوم چې د ټولو به معنا زده وي انشاءالله. رابسو بل پیج ته. اوس نو موږ تاسې په سجده سهو کې که ستاسې په یادېږي موږ تاسې سوره فاتحه مو وویله، بیا مو سوره وویله، سوره اخلاص چې موږ تاسې قل والله ورته وایي هغه مو وویله په تجوید سره په معنا سره. بیا چې قل والله مو وویله یا سوره مو وویله موږ تاسې راځو و رکوع ته چې راځو دغه تکبیر وایي الله اکبر. اوس نو چې تکبیر ته موږ تاسې راغلو بیا څه شی وایو؟ بیا موږ تاسې وایو سبحان ربي العظیم. 3 وارې وایو. رکوع کول په لمانځه کې فرض دی. دغه تسبیحات ویل دا په لمانځه کې سنت دی. 3 واره ویل، 15 واره یې وایست، 7 واره وایست، طاق یې وایست. هر څومره چې لمونځ اوږد وي هغونه یې ثوابونه ډېر دي. موږ تاسې راته ویل سوي دي چې 3 واره یې وایو، او په عمومي صورت یې موږ تاسې 3 واره. که څوک یو 15 واره ووایي نور ثواب دی، که 7 واره وایي هم نور ثواب دی، که 11 واره وایي هم نور ثواب دی. نو د دې تجوید اوس انشاءالله تعالی موږ تاسې کوو. صبح په دلته که تاسې وګورئ با ده او ورغندۍ لري. سین به په پیش د با سره یو ځای کې پر با به مکمل قلقله وکړي. قلقله د با څنګه کېږي زه تاسې ته اسانه چمتو شوم. موږ تاسې چې با وایي با د شونډانو توري دی، مخرج په شونډانو کې دی. کله چې تاسې قلقله کوئ د شونډان یو وچه حصه ده، یو دننه په خوله کې لنده حصه ده. دا دواړې حصې لږ سره مخته کوي. اوس نو سین د با سره وجنګوي په پیش باندې صب. دا دوهم اواز تاسې اوري. الله پاک دې وکړي چې په دا زوم کې اواز بعضې وخت کېږي ورک نه سي. صب دغه قلقله باید خامخا وکړي. دا یو رول د تجوید دی انشاءالله تعالی. دا قانون دی چې موږ تاسې ولې چې په قلقلې 15 توري دي. دا به هم زه درته نوشته کړم ستاسې د یادښت لپاره چې قاف دی، طا ده، با ده،
جیم دی او دال دی. دا ټول سره یو ځای کړي دي. د دې څخه دغه لغات جوړ کړي دي. قطب جد، دغه قطب جد ټول په یاد دي. که پر دغه تورو باندې ورغندۍ وو، ټول توري باید ورغندي ولري. که دې حرکت ولري پر دې باندې قلقله نه کیږي. نو پر دغه توري چې ورغندۍ، لکه دلته چې پر با باندې ورغندۍ دي، دلته موږ تاسو قلقله کوو، سین ورسره جنګوو. صبح ح، دا ح په ها باندې نه وایي. ستاسو چې پام وي، موږ تاسو د قرآن کې موږ که غلطي په لمانځه کې غلطي وکړو، په تجوید کې لحن جدي وکړو که خفي وکړو، د قرآن کریم معنا اوري. دغه په دغه ها نه وایي، په دغه ها یې ویل غلط دي. سبحانه په داسې په اسانۍ نه وایي چې اواز د سینې څخه په خلاصه خوله راوباسو. یا د دې په ح ده. صبح ح باندې زور دی، الف مده دي، دوه حرکات کش کې مده اصلي د الف زنجو کوي. صبح نه، نون به نه کشوي، نه. صبح نه. را به په زور د با سره وجنګوي، با به په زیر وایست. دلته نه بردي ستاسې ورته پامي. ربي کشوي به نه. اوس که تاسې کش کې ربي یل داسې وست، دلته یا ته د ځانه شد کوي. کوشش وکړئ په دغه یو زیر بیاست. را به د با سره وجنګوي، را درنه ول کېږي. رب بیا وایست بي، رب بي قلقله به نه پرکې، پر شد باندې قلقله نه کېږي. ربي دلته دوې بیاګانې دي. زه بیا درته وکړم په تجوید کې. زه تاسو ته تشریح کوم چې د هر شد په توري کې یو توری دوه ور کېږي، اول د ورغندې سره او دوهم په خپل حرکت. که تاسو دلته وګورئ، دلته اوله با په دا شد کې چې دا ورغندۍ لري، دا دوهمه با دغه زیر دی. دلته ما درته وکړي. اوس نو را به په زور د با سره وجنګوي، رب بیرته بیا ژر پسې وایست بي، ربي. یا به په زور د لام قمري سره یو ځای کړي. دغه لام چې ورغندۍ ولري، دا لام قمري دی. دلته دغه حمزه الوصل نه ویل کېږي. څنګه وایي؟ ربي ین، هېڅ کشېدو ازانګې نشته پکښې کې اوږده ویستېمه. عین به د حمزه په اواز نه وایست، معنا اوري. عظیم. دغه وا موږ پښتانه یې ټوله په زی وایو. ډېر به کوشش وکړئ چې وا د ژبې پر سر وایست، لکه ذال چې وایست، د ذال اواز سپک دی، د وا ده دروند دی. د ژبې څلور سرغاښه به د ژبې پر سر باندې کښېږدئ، خوله به د هوا څخه ډکه کړئ، وا به وایست. اوس نو د وا باندې دلته زیر دی، یا ساکنه ده یا ورغندۍ لري. اوس نو که موږ تاسې نه درېږو، دلته به موږ تاسې څنګه وایو؟ عظیمې. مګر په عمومي صورت موږ تاسې دلته تا ده، دلته موږ تاسې درېږو، درېده مطلق دي. نو به دغه وا تاسې راکش کړئ، څلور حرکته. عظیم. د بیا مخرج به ټینګ کړئ. عظیم. زه به دا ټوله خطونه ځینې ایسته کړم. اوس بیا یو وار درته وایم انشاءالله. صبح با قلقله وکړه، ح ستنې ته وړو، ح کشو دوه حرکته نه. سبحانه پاکي ده، دغه سبحانه پاکي ده. ربي دغه یای د لام سره وجنګوي، ین. ربي ین. اوس نو که اصلي دغه زیر چې دی، دا اضافه زیر دی. دغه اصلي دا داسې موږ وایو. ربي زما رب لره. ربي دغه یا متکلم ده. ربي زما رب لره، پاکي ده زما رب لره. یعنی الله سبحانه وتعالی پاک دی، نه ټوله دغه معنا ځینې کار. الحمدلله. اوس نو دغه یا چې موږ تاسې په زور دا یا ته چې زور وکړي، دا دغه لام ساکن دی. دوه ساکنه توري، خو چې که دوه توري ورغندي ولري څنګ پر څنګ نه ویل کېږي. نو دلته دغه یا چې موږ د لام سره وجنګو، یل. اوس نو ربي یل، رب زما لره. دلته د العظیم یا یل عظیم چې ډېر لوی دی. الله سبحانه وتعالی ډېر لوی دی، ډېر د قدرت خاوند دی، قادر دی، واحد دی، لا شریک دی. نن یوې صفات چې موږ تاسې وایو، هغه ټوله د الله سبحانه وتعالی دی. دغه موږ تاسې تسبیحات وایو، د الله سبحانه وتعالی صفتونه بیانوي. بیا یې وایو سبحان ربي
العظيم. ما چې به د خوند څاورست اوریدل دی به داسې ربي یا دلته موږ بیا د یا ته د ځانه شاد ورکوو سره جلا کوو بیا ربي العظيم د میم مخرج ټینګي پاکي ده رب زما رب لره چې ډېر لوی دی. دغه موږ تاسې تسبیحات وکړل نه په رکوع کې 3 واره. اوس به نو راسو ان شاء الله تعالی چې موږ تاسې د رکوع څخه پورته کیږو دا مو 3 واره وویله د موږ تاسې په عمومي صورت 3 واره وای 3 واره وایاست 5 واره وایاست 7 واره وایاست 11 واره وایاست. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسې ته توفیق راکړي چې اوږدې رکوع وکړو اوږدې سجدې وکړو او هر څونه تسبیحات پکې کې وکړو. اشه اوس به راسو موږ تاسې چې د رکوع څخه پورته کیږو موږ تاسې وایي سمع الله سمي لنډ اوازونه عین در اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو عین په زور ور سره یو ځای کوو نو د اسم جلاله لام دروند وایو او 2 حرکت کشي وو سمع الله ها په یو حرکت وایو لام په زیر وایو ل میم د نون سره یو ځای کوو نون باندې اظهار دی ستاسې په یاد وي د اظهار توري 5 توري و زه بیا درته کاږم همزه دی ها ده عین دی ح ده غین دی او خا ده دغه 6 توري که هر وخت د نون ساکن او د تنوین وروسته رااله موږ تاسې د نون مکمل وایي لکه دلته ح راغلی ده که شوی نه نیغونه کوو د نون مخرج ټینګوو نون باید مکمل ووایو ژبه مو د تعلق سره وموښتي مګر غونې ته نه بیا یې درته وایم سمع الله لمن ژبه به د تعلق سره وموښتي وي د نون مخرج به ټینګي داسې مه وایاست د نون اواز پکښې پاته نه وي نون اظهار کوو ښکاره کوو یا مکمل یې وایو ح په زوره وایو ح می د هو که موږ تاسې جلا وایو نه درېږو او که موږ تاسې خو په عمومي صورت درېږو تا راغلی ده تا درېدل مطلق دي نو څنګه وایي حمیده اوس نو حمیده چې موږ تاسې وایو دال په زور د ح سره یې ځای کوو په دغه چپه پیښې نه وایو ها ته موږ تاسې ورغندی وکړو اوس نو دال چې په زور د ح سره وجنګوي ده ویل کېږي نه ها داسې اواز د سینې څخه راخېږي سمع الله لمن حمیده ده دغه اواز باید پیدا کړي توري باید نیم ونه وایست. اوس نو د دې معنا چې شته سمع اوري او قبلوي الله تعالی په دغه سمع کې دا اوریدل دي او الله دلته فاعل دی اوس نو په اوري الله تعالی اوري او قبلوي دا قبلوي دلته زموږ اصلي دا اوریدل دي مګر په دې کې دی وای دواره راځي چې اوري او قبلوي الله تعالی لمن د هغه چا څخه من معنا څوک لی د هغه چا څخه حمیده هو یا حمیده چې د هغه یعنی د الله تعالی دغه هو معنا هغه دا ضمیر دی د الله سبحانه وتعالی د پاره دلته ما درته کښلی دی حمیده هو یا حمیده ورځي ور پر درېږم یا ور نه پر درېږم فقط ستاسې د پوه کېدو د پاره که نه پر درېږو مد صله جوړوو که ودرېدلو موږ تاسې ها باندې حمز کوو حمیده اوس نو د دې معنا چې د هغه یعنی هغه دلته هغه راغلی د الله سبحانه وتعالی نوم بیا نه دی ذکر شوی دلته ذکر شوی دی دلته نه دی ذکر شوی دغه ضمیر الله سبحانه وتعالی ته راجع دی یعنی چې د هغه یعنی د الله تعالی دا ما په قوس کې درته نیول دي ستاسو ته فهمي تعریف یې وکړ. اوس د ټوله معنا څنګه سوه سمع الله لمن حمیده اوري او قبلوي الله تعالی د هغه چا څخه چې د هغه تعریف کوي الله سبحانه وتعالی خو خبیر دی بصیر دی سمیع دی هر څه اوري موږ تاسې ویني په هر شي خبر دی دغه موږ تاسې چې د رکوع څخه راپورته کیږو دا وایي اوس که تاسې په مسجدو کې د امامانو سره لمونځ کوئ دغه عیسی امام وایي موږ تاسې بیا دغه عیسی پسې پوره کوو درېږو د رکوع څخه چې راپورته کیږو دغه وایو چې ودرېدلو مکمل دغه وایو
اوس نو دې ته چې شوی د رکوع څخه د پورته کېدو په وخت کې ویل کېږي دلته په دا زرغونو خطو ما درته کښلي چې ستا دغه خطونه هم ورسره وایست ربنا را به په درنه وایست د با سره بیا جوړ با به دستي په زور وایست نه به ورکول کې رب نون به زور دی الف مدا دی نه ربنا اوس نو په دې کې د نا ضمیر زموږ دغه موږ چې موږ وایو چې لمونځ کوو رب زموږ ربنا پر نون باندې زور دی الف مدا دی دوه حرکات یې خامخا کش کړي نه ډېر نه ډېر بیا نه کش شوي دغه سپیشل ضمیر دی چې موږ تاسې نه کشو ربنا زموږ رب دغه چې موږ وایو دلته دغه یا دلته دغه محذوف ده ربنا لک ستا د پاره د پاره که ستا اوس نو دا موږ چې په پښتو معنا کو ستا د پاره دلته دا کاف لام په یوه زور ویل کاف په زور د لام قمري سره یو ځای کوو کل وجدو ځانګړ نسته په کې لام قمري خو نو الحمدلله ټول پیژنې دغه همزه الوصل نه ویل کېږي لکل حمد دغه میم باندې اظهار دی میم مخرج ټینګوي غوڼه نه پر کوي دو او اوس نو موږ تاسو خو دلته پر دې ځای باندې درېږو لکه موږ تاسو چې در مخ وویله دال په پیش نه وایو دال په ورغندي باندې وایو او دلته درېده مطلق دی طوا پر راغلی ده نو څنګه وایي ربنا لك الحمد حمد د قلقله د دال قلقله خلیچ مه پکوي داسې اواز مه جوړوي لکه جیم چې وایاست کوشش وکړئ چې د دال اواز بیرته قلقله وکړي ربنا لك الحمد حمد میم مخرج به هم ټینګئ د میم مخرج به هم ټینګئ او پر دال باندې به قلقله وکړي دا په څه وخت کې ویل کېږي دا په قومه کې ویل کېږي قومه چې ته ویل کېږي چې موږ تاسې د ویله چې سمع الله لمن حمده راپورته سولو ولاړ یو لاسونه مو لاندې سیده زړولي دي مکمل تسلیمي د الله سبحانه وتعالی ته او موږ تاسې په دغه تقومه وایي چې رکوع څخه راپورته سي دغه ربنا لك الحمد ویل کېږي په دغه کې دعاګانې هم راغلي دي یوه دعا ما درته رالوټ کړې ده هغه به په تجوید بیا انشاءالله تعالی در سره وایم خو دا اوس موږ تاسې دلته لمونځ کوو در دغه ځای پورې به زه فکر کوم چې زموږ تاسې تجوید بس وي پر دغه باندې به انشاءالله تعالی چې زه ریکورډینګ بند کړم پر دې باندې به ټول ووایو چې کوم غلطي کوله هغه غلطي به ټوله سره راوګرځوو انشاءالله په اذن د الله سبحانه وتعالی زه به بیا یو وار درته وایم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده کوشش وکړي هغه خوندې چې زیر راکشي چې حمیده ونه وایست زی او زیر به نه راکشي حمیده پر ها باندې چې ساکنه کوي همس پر وکړي ربنا لك الحمد میم مخرج ممټ کوي پر دال مقلقله وکړه حمد پر دغه میم بغوړانه حمد یا داسې نه دا د میم غوڼه د شندار مو ټینګ ونیول دلته د میم مخرج ټینګو حمد سیسو انشاءالله سجده به تسبیحات به په بل کې وایو د سجدې څخه چې بیا موږ راپورت کېږو بیا به انشاءالله تعالی دا به بلې هفتې ته پرېږدو که درته بیا وایم نه پوهېږم چې موږ تاسې څونه وخت نیولی دی ویډیو مو بیخي ډېر اوږده نه سي تسبیحات به خلاص کړو انشاءالله ښه موږ تاسې ویل چې رکوع ته ځو اول الله اکبر وایو تکبیر وایو بیا وایو په رکوع کې سبحان ربي العظیم بیا وایو سمع الله لمن حمده وایو د راپورته کېدو په حال کې چې دغه ته قومت ودرېدلو مکمل بیا موږ تاسې وایو ربنا لك الحمد هغه خوند چې د امامانو سره په موسیقي کې لمونځ کوي دغه پارټ امام وایي دغه موږ تاسې مقتدیان پسې وایي ښه رکوع کول او سجده کول په لمانځه کې فرض دي دا خو د ارکانو څخه دي یو شی ما بیرته غواړم چې تاسو ته در پاتې کړم چې رکوع تاسو څخه رکوع پاتې شوله یا مقصدا پرېښول لمونځ مو فاسد دی بیرته بیا راوګرځئ که سجده در څخه پاتې شوله دا فرضیات
اوس نو موږ تاسې بیا وایو چې الله اکبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وایو الله اکبر وایو پسې راځو و سجدې ته په سجده کې 3 واره ویل سنت دا ما دلته درته کښلي دي بیا راسو سبحان دا خو دلته الحمدلله ما درته تشریح کړي چې سین به د با سره وجنګوي پر با به قلقله وکړي ح به د ح په رکب نه وایست ح باندې زور دی الف مده دی 2 حرکت کش کی سبحانه سبحانه نون به کشوي نه په یو زور بي وایست رب د با سره وجنګوي با به بیرته په زیاس ربي لکه دلته چې مو ویله په دغه ځای کې مول ربي اوس نو یا به په زور د لام قمري سره وایست ربي يل دا یا باو یا به نصر جنګوي ستاسو ورته پام ربي رام د باسر وجنګول با بیرته په لاندې आवाज په زیات باندې ربي یا به په زور د لام سره یو ځای کو یل ربي يل لا همزه په زور دغه لام قمري لام دي ربي يل لا دغه یا مو د لام سره وجنګول همزه به د عین سره وجنګوي یا یو ځای کې کوشش وکړي چې ونه وایست دا 2 همزه سره جنګیږي دا به زه درته نشته کوم دا ډېر مهم دي که تاسې دغه همزه په زور دا موږ تاسې یو لام کاږي یو لام مده دي کله چې موږ تاسې وایو ولاړ لام دی دغه الف یې په منځ کې دي که دې ته موږ زور ورکړو دغه الف دا لام کشیږي لا کېږي او که چیرې دغه الف زور ولري دا همزه ستاسې دی دغه شي ته ډېر پام یې زما ښایستو خوندو دلته که لام خالي لام و خو لام دی که دغه الف په منځ کې و خالي و هغه الف دی لام په ولاړېږي لا ویل کېږي دا به زه جلا جلا درته وکاږم اوس که لام زور ولري الف مده یې په نس کې وي موږ تاسې وایي د لام په نس کې الف دی دا موږ ته یې دغسې راښودلې وه نو دا لام لا مد اصلي د الف زنجور سو او که چیرې د هغه رقم موږ دغه به د شاخه لام بلي یو لام دی یو الف دی په منځ کې اوس نو که لام هم حرکت ولري او په دغه ځای کې همزه هم حرکت ولري که زور ولري که زیر ولري که پیش ولري خو مقصد چې حرکت ولري دا نو بیا الف نه دی دا بیا همزه دی نو دلته که تاسې وګورئ دلته دغه لام قمري دی دغه چې دی دا همزه دی همزه به په زور د عین سره وجنګوي په نرمۍ سره د همزه له اواز جلا د عین اواز جلا او که چیرې تاسې عین د همزه په اواز او وایست نو دا بیا داسې راځي همزه باندې جټکا ده عین جټکا نه لري که تاسې جټکا پر وکړه ډېر کوشش پر وکړئ چې د حمزه او د عین اواز جلا کړي په دې خاطر باندې چې موږ تاسو ویل چې موږ نه غواړو لمونځ فاسدېږي چې موږ په لمانځه کې داسې توري ادا کړو چې هغه دې د قرآن کریم معنا واړي یا دې د آیاتو یا دې د تسبیحاتو معنا واړي بیا راځو دغه ځای ته ربي यल لا دغه یا الف مقصوره ده دا نه ویل کېږي دغه شی چې وینئ دا هېڅ شی نه دی دا فقط په د پرنټ کې راغلی دی دغه هېڅ شی نه دی دغه بیا وایي ربي यल لا سبحان ربي الأعلى دلته و سبحان ربي العظيم فكده زما رب لره چې ډېر لوی دی د شان او د شوکت خاوند دی د قدرت خاوند دی او دلته موږ تاسو وایي سبحان ربي الأعلى پاکیده رب زما لره دا بیا ما داسې بل رقم درته معنا کړی دی چې رب مې را مخته کړی دی دا یا متکلمې زما کړی دی پاکیده زما رب لره یا رب زما لره په دوه رقمه معنا کولی سو ربي الأعلى چې ډېر لوړ دی په شان په شوکت په لویي په الله سبحانه وتعالی دا زموږ تاسې کوچني مغزونه په دغه نه رسېږي چې الله سبحانه وتعالی څومره لوړ دی څومره لویي لري الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسې ته اسانه کړي الله که به ما هره غلطي کړې وي الله سبحانه وتعالی دې
زما په خطا او په صحو کې راونیسي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټولو څخه قبول کړي. بخې ډېره مننه. زما ښایستو خویندو ګروپ مو ډېر ماشاءالله ارام ساتلی دی الحمدلله. دغه ریکورډینګ زه دستي په دستي دراسوم. که چیرې ما غلطي کړې وه غلطي به په ګډه سره اصلاح کړو. که غلطي پکښې کوه دستي په دستي د نورو خویندو سره مه شریکوئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین.